د کفن دپاره پیسې نه وي نه په خدای کوي که مسلمانان یې باور پکې په قرآن کې راسره وي بیا مې ګاونډیانو کفن ویر کړی دی زمونږ د ځان ځای په حق رسېدلی او د کفن پیسې ورسره نه وي السلام علیکم ما همیشه تاسو ته محکم ویډیوګانو کې زه دا خبر کوم چې زه اطرافونو کې فعالیتونه کوم په دې چې اطرافونو کې دغه د خلکو قصې تاسې واورئ چې اکثر ځوانان پکې په حق رسېدلي په مختلف حادثو کې مختلف جنګونو کې بیا د دیو په کور کې ګټلو وراسوي بیا د یو خور خدمت ته راغلی یم چې تاسې وګورئ چې دغه ډوډۍ تیاره ده دغه ډوډۍ ده اوچه ډوډۍ میده کړې ده دغه اوبه دي زمندو کور ته یې راغلی یم دغه صحابه ګاونډیانو ورکړي دي دا وچه ډوډۍ ده ماشومان اوبه یې اچولي وچه ډوډۍ ده دغه یې زمندو دغه ډوډۍ ده دغه یې ډوډۍ ده دا ګورئ دغه یې ډوډۍ ده زمندو دا یې ډوډۍ ده او زمندو نو زمندو دغه ګوره دا یې زوی دی چې په حق رسېدلی مور جانې دا د زوی و که نه دغه زوی دې څنګه په حق رسېدلی دا چې دی په پوسته کې شهید شو په پوسته کې شهید شو بس دغه کې د کاغذونه یو ځي بل ځي ته یې وړه سرپرست مو بل څوک نه په ځي کې به معلومات نه ورته چې د معلومات نه ورته بیا چې خلکو یې بل ځي نیټه ښودلې بیا چې ته راوړلو بس روپۍ په کور کې څه نه بیا ګاونډیانو بیا دغه له کاپن ته یې روپۍ ته راکړې بیا ګاونډیانو بیا کاپن ویر کړل مېلمانو به روپۍ څه نه وي یو بل ته به وریجې هر څه بېرته راوړل د یو بل مېلمانه بېرته وزر کړل په دویمه درېیمه ورځې ما هر څه مېلمانه خواره شهیدو کړي څه نشته کفن دپاره پیسې نه وي نه په خدای کوي که مسلمانان یې باور پکې په قرآن کې راسره وي بیا مې ګاونډیانو کفن ویر کړی دی زمونږ د ځان ځای په حق رسېدلی او د کفن پیسې ورسره نه وي همدا یو زوی ده زوی مې یو بل شته دی وړوکی 11 کلن زوی مې دی دا دوه زامن مو د درې لورانې مې دوه زامن مو دا به داسې شول ورته داسې کډه چې حالات ښه نه دا څوک دي دا مدیر ده بچا ولې ژاړي د وړه راکي روز مړ دی دا د دې ورور و څه وخت کېږي مړ شوی دا به داسې 10 میاشتې به کېږي مړ شوی دی مړ شوی دی څوک مې غم نه کوي تا سره د خدای موږ داسې هر چا کومک پکې کانګونه د خدای ورور دې مړ شوی دی او ورور دې و او مشر زمان دغه و بچا دا ډوډۍ تاسو خوړله ته راشه بچا دې خوا راشه دې خوا راشه بچا کښېنه بچا دغه ډوډۍ تا خوړله دا وچه ده او دغه ډوډۍ خورئ او بچا چی درته راوړم موږ له وړه راوړې بروچې راوړې نه خیر ده بله لور مې د نیا سره لاړه دغې نیز دغه زړه ستروی دی ته مور یې اوس دې ورجا مخې لا راغله موږ ورجې را څه کوو خیر وي په کا دې وړه دره کاری نو دې څه خو موږ وړه غواړو څه ټیټ او ډېر زمندو دغه ګورئ چې دغه وچې ډوډۍ دي دغه یې میده کړي دي د ماشومانو زه یې کور ته راغلم نور دیو لګیا و دغه ډوډۍ خوراک کولو دغه ادرس بل چا راکړی و عزتمندو دغه ادرس چې چا راکړی هغه ورور هم موجود دی دا ګورئ زمندو دغه وچه ډوډۍ ده دا ګورئ دا وچه ډوډۍ ده دا وچه ډوډۍ په لفافه کې دا چې زه مې دا چې کله کله ماشومان یې نه خوري خو چې راشي وږي شي خواران پر اتل شي وي مور یې څه وکړو دا بچا خورئ او زمندو دغه زوی په حق رسېدلی دغه یې زوی دی دغه زوی په حق رسېدلی زمندو د کوم ځای استئ خورئ د خوږیاڼو یو زمندو زه چې همیشه زه چېرته ځم د وس مطابق ورسره یو څه مرسته کوم نو زما خپرونې به تاسې لیدلی چې زه خالي لاس چېرته نه ځم نو زمندو نو زما خپرونې ډېرې وي نو دغه پیسې زما جیب کې پاتې دي دغه نور جیب کې مې پیسې پاتې نه دي چې هر کور ته ځم ګورم د دې دغه قصې اورم نو ډېر مې اندېښمن کوي بچا مه ژاړه دغه پیسې د بچا مور جانې ته دې ورکړه وړه هم پرې کېږي هر څه کېږي واخله بچا
ما ژاړئ بچه دا وهله مورجانې ته دې غوره کړه. خیر دی. سار شي ماشومان مو باندې چې وځي د تاسو کاري نه دی اغوستي تاسو چپړه کې نشي واړه ورپورې خاندي زه د چې خیر زه په موږ د خدای امر شي باندې مه وځي چې څوک نه درپورې خاندي 2 ورځې 3 ورځې ماشومان مو کوره نه وځي چېرته جاړي یو زوی مې د هغې چې مور ماشومان چې مکتب ته روان شي ما نه څه خوند نه کړي ځکه ما پلار دوه نه ما ورور دوه نه زه به مکتب له تلې که نه خیر دی مور دغه مرسته واخله انشاءالله بیا به راځم. ډېره تېروي کې خدای دې پوره معموله کړي چې موږ د خوار غریب هر څوک اخلي ما سره داسې کومک وشي چې ما د واړه کلي په غېږ ته پاتې شي 8000 روپۍ کرتې چې دا درنه وړمه زمندو د کور په کور ګرځم دغسې ناچاره کورنۍ سره وس مطابق مرسته کوم. زمندو دا زموږ خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته درېږم. الله حافظ. Oh